د اسلام مجلس له پخواني غړي افراسیاب خټک سره خبرې کوم. خټک صاحب سلامونه او نیکی هیلې. پاکستان ولې د پړې ګوته همیشه افغانستان ته نیسي په داسې حال کې چې اقرار کوي دا هر څه د دوی د غلطو تګلارو زیږنده دي؟ ډیره مننه. زه به داسې ارزو کوم چې د پیښور کې ډیره دردونکې پیښه شوې ده. د پښتونخوا پولیسو ډیر وخت نه د ترهګرۍ د لاسه مرګ ژوبلې کتلې دي او ټول خلک ډیر غمجن دي په حوادثو. مګر دا چې پاکستان حکومت غلطي پالیسي تعقیب کړې دي کې شک نشته. موږ خو ډیر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پرېږدي او د جنگ ته لمن مه وهئ ځکه چې د جنگ اور بیا خوريږي او تاسو ته هم راورسیږي. موږ متاسفانه دې موږ وګڼو نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسي غلطه وي. پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي. نو دا ښکاري چې لکس د غلطي چې افشا کېږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسي نه دفاع کول اوس ممکن نه دي. دا یو پرمختګ دی مګر دا چې خلک ډیر غمجن دي. آیا له دې غلطیو نه د پاکستان پاوز هم خبر دی؟ آیا په نږدې راتلونکي کې په تګلارو کې د بدلون تمه کېدای شي؟ غلطۍ خو کړي جنرالانو دي. یعنې افغانستان باره کې سیاست خو ملکي حکومتونه نه جوړوي او ملکي حکومتونه په کې هیڅ دخل نه لري. هغې څوک پوښتنه نه کوي. اصل خبره دا ده چې پاکستاني جنرالان باید سر په دې خبره خلاص کړي. دا د دوی طالبانو په الته کې چې کابل ته ولاړل دلته کې دوی چې ډېر ښه کار شوی دی. اوس دا طالبان دوی ته ګوته نیسي. نو دوی وایي چې یو بام نه په بل بام باندې واورې اچول کېږي. دوی یو بل سره ښه پوهېږي. دوی متحدین دي. نو کله چې د افغانستان په اړه تګلاره د پاوز لخوا جوړیږي ولې د پاکستان پارلمان سیاسيون غواړي اساساتوال د استجواب لپاره غواړي ولې د پاوز جنرالان نو غواړي ورته نه وایي چې تګلاره باید بدله شي نور کار نه ورکوي؟ نن پاکستان داخله وزیر دا وایي چې څو ورځې پس جنرالان هم راځي پارلمان ته. دا خبر نن داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په پارلمان کې کړې ده. خدا خبر ده چې طاقت توازن پاکستان کې داسې دی چې اصلي واک جنرالانو سره دی او غربیان هم خصوصا امریکا د جنرالانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. نو توازن لا اوسه پورې د دیموکراسي په ګټه نه دی پاکستان کې. منتها خلک واړي خلک سره چودي دي. اقتصادي بحران هم دی سیاسي بحران هم دی ترهګري هم ده. نو رښتیا خبره ده چې خلک تر کوزه راغلي. تاسو پوهیږئ داسې ویل کېږي چې یو وخت د افغانستان طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لرل او پاکستان ترې سترګې پټولې او نن پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي. آیا اسلام آباد اوس په دې پوه شوی چې د خپل د مخې سیاستونو بیه پرې کوي؟ متاسفانه د اسلام آباد سیاست چې دی هغه د افغان پښتون خلاف سیاست دی. دوی تاسو وګورئ د ټي ټي پی چې دا د دلته انتخابات چې کیږي نو دوی په مليګرام غوندونو باندې گزار کوي او نه پریږدي چې هغه انتخابات وګټي. یا تیر درې انتخاباتو کې عمومي ټاکنې ټول ټاکنې چې کیږي په دې کې ټي ټي پی او قسم ته هغه سیاسي انجینری کړی دا چې هغه د پاکستان د اسټابلیشمنت خوخه ده. لہذا دا تصادف نه دی چې طالبانو د ټي ټي پی دا او افغان طالبان د یو شی دي. دا پاکستان فوج د خپل استفاده کوي په خپل ګټه استفاده کوي. افغانستان باندې غلبه کوي او دلته کې هم پښتونو مليګرا قوتونو ته د وسیله لار نشي مخوت رسي. صحیح. تاسو په خبرونو کې واوریدل د امریکا خاص استازي ټام ویسټ د پاوز لمشر عاصم منیر او نور پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. ویسټ چې نور هیوادونو ته ځي اکثرا د لیدلو کتلو جزئیات زیات روښانه وي اما پاکستان کې د مجلسونو جزئیات زیات د باندې نه وځي. تاسو په نظر د تازه سفر پایلې څه دي او د دوه لوري د بحث موضوع څه او په کوم موضوعاتو مشورې کړې دي؟ دا د شپږ اویا کارونه پاکستان اردو چې دا پاکستان فوج د غرب سره ډېرې نږدې اړیکې لري. دا په سیټو سنټرونو کې کمیونیزم ضد سازمانونو کې پاکستان اردو د غرب سره نږدې اړیکې لرلې. هغه نورستو د افغانستان کې چې جنگونه شروع شول هم د اړیکې لا پسې پیاوړې شوې. ودلته خلک ولسونه د اړیکو ته د شک په نظر ګوري خصوصا د دوه معاهده چې کومه ناکامه شو چې څنګه افغانستان کې خلک بې قدرت کړل او څنګه د سیمه کې جنگ راوستو ترهګري راوسته. نو خلک د اړیکو د شک په نظر ګوري کدا سیاستونه بدل نشي نو ما یقین دی چې خلکو کې به تاوتریخواله غوسه او کار نورم زیات شي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک صاحب ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې مراسله برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. تاسو مننه.